وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة البقرة آیت نمبر 40 من شروع کړو. په آخرنی آیتونو کې الله رب العزت خپل نعمتونه را یادول. په هغه نعمتونو کې نعمتو پیدایش د آدم علیه السلام، بیا په ملائکو باندې هغه ته سجده لګول، او بیا جنت کې هغه له ځای ورکول، او بیا هغه د جنت نه راووتو. د هغې وجه ذکر شوی او دا چې الله د هغه توبه قبوله کړې وه. نو د هغې نه بعد بیا خطاب شروع شو بني اسرائیلو ته. مخکې خطاب عام و، اوس خاص یوې ډلې ته د اهل کتابو چې هغوی ته یهود ویله کېږي، هغوی ته خبره شروع شو. او په دې صورت کې سورة البقره کې الله یهودو ته ډیر خطابونه کړي دي، او د یهودو باسې ډیر کلی. او بیا په سورت آل عمران کې د نصاراو باس ډیر دي، او دغه دوه فرقې سورة الفاتحه کې ذکر شوي دي. کوم ځای کې؟ غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. نو المغضوب علیهم د هغوی باس دلته کېږي تفصیلا، الضالین چې کوم دي د هغوی باس آل عمران کې بیا ډېر تفصیل سره دی. نو دی آیت کې الله وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، رایت کی نعمتون زماغ چی ما در کڑی دی تاسو تا، یا چی ما احسان کڑی دی پتاسو. دیزی که اللہ اغوی تا نعمتون رایدی، پکی دا اغوی دا مشرانو گناونم رایدی. نو نعمتونه ورته وریادوي دې دپاره چې وګوره څوک د سره ښه وکړي دومره، نو پکار دی تاسو یې بندګي کړی. د مشرانو ګناهونه ورته پکې هم رایادوي چې ګوره د هغوی په لار به نه ځئ، څنګه چې هغوی هلاک شوي دي او عذابونه پرې راغلي دي، داسې په تاسو باندې هم راشي. ځکه چې بني اسرائیل او بیا یهود دغه ټیم کې هغه مدینه کې دي. نو دا کم کارونه چې به ذکر کیږي د دوی د مشرانو ده، دا دوی نه دي کړي، دوی پلار نیکونو کړي دي. او دې باره کې پرون خبره شوې وه چې یا بني اسرائیل، ای اولاد د یعقوب علیه السلام، الله ورته ولې دا آواز وکړو؟ اذکروا نعمتي، رایت کوئ نعمتونه زما. دې نه دا فایده راووته چې وخت په وخت به د الله نعمتونه رایادې کومې چې تاله در کړي دي. د هغې فایده دا ده چې کله د الله نعمتونه رایاد کړي، نو هغه ته د الله بندګۍ ته نږدې کوي، او زړه کې به دې دا خبره وي چې یاره وګوره الله را سره دومره ښه کړي، نو زه څنګه د هغه نافرماني وکړم. دا کم نعمتونه دي چې الله هغوی له ورکړي دي، نو هغه ډېر زیات نعمتونه دي. او د دې ښکلی وضاحت په هغه آیت سره کېږي سورة المائده کې دی. الله وی موسی علیه السلام خپل قوم ته ویلي یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم، اے قوم زما رایات کئی نعمتون دا اللہ. دا ورته موسی علیہ السلام ویلو اے قوم زما رایات کئی نعمتون دا اللہ چې تاسو له درکړي دي. اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، په تاسو کې بېشمار انبیا را لېږلي دي، تاسو نه باچایان جوړ کړي دي. وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، او تاسو له هغه څه درکړي چې دغه زماني خلکو له نه دي ورکړي. نو دلته نعمتونه مراد دغه نعمتونه دي. رایات کې الله وی نعمتونه زما چې درکړي دي ما تاسو. وأوفوا بعهدي،
واوفوا بعهدي او الله توی چې پوره کوي او پوروالی وکوي په لوز زما. اوفي بعهدکم زه به پوره کړم لوز ستاسو. واوفوا بعهدي امر دی، یعنی پوروالی وکوي هغه لوز زما چې ما هغه لوز زما چې ستاسو سره دی، زه به پوره کړم هغه لوز ستاسو. نو لوز د الله څه شی دی؟ هغې باره کې علماو ډېرې خبرې کړي دي. چا دا ویلي چې لوز د الله یعنی الله دوی نه لوز اخیستی و چې داسې یو نبي به راځي په آخره زمانه کې په هغه به ایمان راوړي، نو الله ورته هغه لوز پوره کوي. زه به پوره کړم لوز هغه چې ستاسو دی. بعهدکم معنی دا چې زه به پوره کړم هغه څه چې ما تاسو سره لوز کړی دی، او تاسو له به درکړم هغه څه چې ما تاسو ته یې کړي دی، هغه جنت دی. او د دې تفسیر هم په یو آیت سره کېږي. د قرآن کریم د تفسیر یو طریقه دا ده چې ته د الله د کلام تفسیر د الله په کلام سره وکړي. سورة المائده کې الله وی ولقد اخذ الله میثاق بني اسرائیل، او الله د بني اسرائیلو نه یو لوز اخیستی و، او الله ورته دا ویلو انی معکم زه ګوره ستاسو ملګری به یم. لئن اقمتم الصلاة که تاسو لمونځ وکړو، وآتیتم الزکاة او زکات م ورکو، وآمنتم برسلی او زما په پیغمبرانو ایمان راوړو، وعزرتموهم او د هغوی مرسته م وکړه، واقرضتم الله قرضا حسنا او الله لم قرضې حسنه ورکړه، لأکفرن عنکم سیئاتکم زه به ستاسو نه ګناهونه وریجم، ولأدخلنکم جنات او تاسو به جنتونو ته دننه کړم. اوس دلته لوزونه دواړو طرفونو ته ذکر شو. بندگان به څه کوي؟ بني اسرائیل هغه ذکر شو. الله به څه کوي؟ هغه هم ذکر شو. دوی له به جنت ورکوي، د دوی نه به ګناهونه وریږي، خو دا په دې شرط سره چې کله دوی هغه لوز پوره کړي چې دوی د الله سره کړی دی. نو چې کله دوی هغه لوز پوره کړي چې دوی د الله سره کړی دی، رب العالمین خو خپل لوز پوره کوي، د الله په خبره کې شک نشته. خو چې کله تا ولیدو چې یو کار نه کېږي او الله ویلی چې زه به داسې وکړم، زه به دغه درکړم، او الله یې نه ورکوي، نو پوه شه چې مقابل کې کوتاهي شوې ده. نور الله خپل لوز نه ماتوي، نه خپله خبره بدلوي، څه چې الله وعده وکړي هغه پوره کوي. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ او خاص زمانه ویریږي. خاص زمانه ویریږي دا ورته ولې وي؟ یعنی ویریږي زمانه، ګینې داسې عذابونه به د باندې راولېږم لکه څنګه چې ما ستاسو په پلارانو او په نیکونو رالېږلي دي. دې ته عربۍ کې وایي د ترغیب نه ترهیب ته وړېده، یعنی امید یې وله ورکو نو بیا وله یره ورکړه. امید یې وله کوم ځای کې ورکو؟ امید یې وله دې ځای کې ورکو چې اوفي بعهدکم، زه به هغه لوز پوره کړم چې کوم ما تاسو سره کړی دی. دا امید دی، خوشحاله یې کړو په دې باندې. خو بیا ویرول وایای فرهبون او زما نه به یریږي. ګورئ کله چې انسان د الله نه یریږي نو دی د ډېرو ګناهونو نه بندېدی شي، او چې کله دې د زړه نه د الله یره ختمه شوه نو بیا په ګناهونو باندې سړی زړور شي، او د الله په نافرماني باندې انسان بیا زړور شي. د هغې نه بعد ورته الله وایي وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، او ایمان راوړئ په هغه کتاب چې ما نازل کړی دی، تصدیق کوونکی دی د هغه کتابونو چې تاسو سره دي. ګوره مخکې ورته عامه خبره وکړه چې دغه نعمتونه رعایت کوي او لوزونه پوره کوي کوم چې تاسو ما سره کړي، دا عامه خبره ده. اوس ورته خاص امر کوي چې په دغه کتاب ایمان راوړئ بما انزلتو چې ما نازل کړی دی. او سبحان الله د دې کتاب دې شان ته وګوره، مصدقا لما معکم، تصدیق کوونکی دی د هغه کتابونو چې تاسو سره دي. یعنی که چېرته دوی دا ویلی چې یاره دا قرآن کریم منکر دی د تورات نه یا د انجیل نه یا د زبور نه یا زمونږ دغه انبیاو نه، نو بیا به خلک وایي چې زه دې دلاسې دوی ایمان نه راوړ. نو دا خو داسې کتاب دی چې تورات ته دروغجن خو نه وایي، او نه انجیل ته، نه زبور ته، نه آسماني کتابونو ته.
بلکې زمونږ په دې قرآن کریم کې خو د هغه کتابونو شان بیان شوی دی. او سبحان الله زمونږ په شریعت کې خدا دی چې څوک په دغه آسماني کتابونو کې په یو هم ایمان رانه وړي نو لکه ده چې په ټولو کتابونو ایمان نه راوړي. او بیا د انبیاو خبر هم داسې ده. بل یو مذهب کې تا ته دا مسله داسې نشي میلاوېدی. ولې؟ ځکه چې صرف دا یو مذهب دی چې دا په حقه دی. چېرته تاسو مسلمان لیدلی چې هغه تورات سیزي او د هغې ګستاخي کوي، یا د انجیل یا د زبور یا د بل آسماني کتاب؟ نه. چېرته تاسو څوک مسلمان لیدلی چې د عیسی علیه السلام شکل یې جوړ کړی به یې پورې خاندي والعیاذ بالله، یا موسی علیه السلام پورې؟ نه. مسلمانان په دغه ټولو پیغمبرانو باندې ایمان لري ځکه چې دوی سره یقیني د الله کلام پروت دی. هغه کلام کې دا دي. هر چې دغه دي دغه دروغجن خلک دي کوم چې اوسني دي. یعنی قرآن کریم نازل شو دوی په ایمان رانه وړ، او د دې قرآن تذکره په تورات کې د زبور کې د انجیل کې ده. نو الله ورته ایمان راوړئ په دغه کتاب چې ما نازل کړی دی مصدقا لما معکم ولا تكونوا اول کافر به، او مکیږئ اول کفر کوونکي په دې قرآن. داسې نه چې په خلکو کې اولني خلک تاسو شئ چې د قرآن نه منکري. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما د آیت په تفسیر کې ویل معنی ده چې مکیږئ اولني کفر کوونکي، حالانکه تاسو سره دومره علم شته چې هغه د نورو سره نشته. نو چې د چا سره علمي او دوی اولني کفر کوونکي جوړ شي نه څومره نامناسب خبره ده. ځکه چې یهودو سره علم و. زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې ښه پېژنده. او رابشم دې سوره بقره کې الله وایي دوی داسې پېژني دا رسول صلی الله علیه وسلم او د ده حقانیت لکه څنګه چې دوی د خپل بچي پېژني، دغه شان دوی دا پېژني. خو دلته یو سوال زړه ته راځي، الله ورته مه کېږئ اولنی کفر کوونکي. دا صورت مکی دی که مدني؟ مدني دی. نو مخکې چا کفر نه دی کړی؟ اهل کتابو کې. بارک الله فیک. د دې جواب دا دی چې بني اسرائیلو کې اهل کتابو کې اولنی کفر کوونکي مه جوړېږئ، ځکه چې د مدینې یهود دا اولنی بني اسرائیل دی چې قرآن ورته خطاب کړی دی. نو که چېرته دوی منکر شي نو دا اولنی بني اسرائیل شو چې د قرآن نه څه شو؟ منکر شو. یعنی داسې خو دوی نه مخکې منکر وو. مشرکان د مکې هغوی ولې کفر نه وکړی؟ هغوی دوی نه مخکې کفر کړی. نو دلته دا مطلب شو. او موږ به کوشش کوو چې اوس خبره لږه مختصر کوو ځکه چې تفصیل کې وخت ډېر لګي. او قرآن ختمول اخره پورې دا لوی زور غواړي او لوی محنت غواړي. او زما ټول حرص او لالچ دی چې دا مسلمانان دا قرآن ټول ووري او پوه پې شي چې الله د کلام څه مطلب دی. کله داسې چې سړی مجبوره شي. بل ورځ مې سوچ کوم چې دا دوره سړي چې 4 میاشتې کوله بیا به صحیح وه. بیا به هم داسې پوره دغه به نه کېدی خو لکه د دېشته حال نه به ښه وه. نو ځکه بعض ځایونو کې مجبوراً خبره مختصر کول غواړي. د هغې نه بعد ورته الله وایي ولا تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا، او ما اخلی زما په آیتونو باندې پیسې لګي. دا د یهودو غټه بیماري وه. د هغوی د مولیانو غټه بیماري دا وه چې هغوی به د خلکو نه رشوتونه او پیسې اخستې او بیا به ول دین بدلو را بدلو. غټه بیماري د یهودو دا وه. ذکر را بشي سورة التوبه کې الله وایي چې ډېر مولیان او پیران د خلکو مالونه په ناروا طریقو سره خوري. نو دا صفت په ډېر حده پورې په یهودو کې و. ځکه ورته الله وایي زما په ایتونو باندې پیسې لګي ما اخلئ، معنی دی زما په ایتونو باندې دنیا ما اخلئ. او د امام حسن بصري رحمه الله بارک امام ابن کثیر خپل تفسیر کوي وی سئل الحسن رحمه الله دا غنه چا تاسو کو عن قوله تعالی ثمنا قليلا پیسې لګي. نو چې دې څه مطلب دی؟
ناغوتي الثمن القليل الدنيا بحذافيرها، لگی پیسے یعنی دا طول الدنیا و سچی پکی دی. دا اللہ دا ایتونو پا مقابلہ کی دا طول سدی لگ دی. نو سمرا قمقل انسان دے چر اللہ دین خرس کو او دا غی پا مقابلہ کی سپکا معمولی دنیا واغستا. دا مطلب دے، مطلب دلتا دانی دے لکا کم مولیان چی زمان پا دی امت کی لگئی دا خلکو دا مالون ہوئی نو اگو که باز داوی چی دلتا اللہ وی چی لگی پیسی تی مالی دیری علی زکی چی لگو سر دین بے قدر کی نو دیری پیسی تی علی ثمنا کثیرت علی خو ثمنا قلیل مالی. دلتا ثمنا قلیل اللہ دا دنیا دا سپکوالی دا پارا دیتا قلیل ویلے چی یعنی تا سراو لگی دی دا سپک دنیا مواغستا و دا اللہ یتونم خرس کو. او عوامو کم دا بیماری رازی او حدیث کی دا رازی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی دیسی زمانه براشی قیامت تا نجدی چی سحر بسڑے مسلمانی دا شپی با کافری او دا شپی با مسلمانی سحر با کافری یبیع دینه بعرض من الدنیا دا خپل دین بخرس کی دا دنیا پا معمولی ساز و سامان باندی. خودلتا خاص دا خبر مولیانو دا پارا ولا تشترو بی آیتی ثمنا قلیل. مقاتل ابن سلیمان رحمه اللہ وی اڈیر ناشنا دیز کی خبر کردی دا وی رؤوس اليهود كتموا امر محمد صلی اللہ علیہ وسلم عن سفلة اليهود. وی دا یهود و مشران چی کم دی، مشران رؤوس سرونی چی کم دی، اگوی دا دی لاندی طبقین عوامونا دا عوامونا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر پتا کڑی وا. سنگا تی پتا کڑی وا؟ اگر ذکر دیو تا ندے بین کڑی کم چی کتابونو کرا گلے ولی لأن لهم منهم مأکلا فی کل عام من زرعهم و ثمارهم. ذکر چی دا کم چی لاندینی طبقه دا دوی با هر کال د خپلو پسلونو نا سبرخه دی مولیانو و مشران لور کولا. ولو تابعوه کچرت دا مشران د رسول صلی اللہ علیہ وسلم تابیداری کرے او یا دغه حق بیان کرے لحبست عنهم نو بیا دا برخه د میوه د پسل دا ولدی خلکو نور کولا. ځکه غوی مطلب دا شو یعنی دلته وګوره هغوی حق پټ کو د څه دپاره؟ د دنیا دپاره. او دنیا څه ده؟ معمولی یو څو دانې. او دا په دې امت کې هم ګورئ په دې بیمارۍ کې اخته مولیان ډېر شتي چې کلیوال ولا څه دانې مانې څه وله ورکوي نو دی حق نشي بیانولی. ولې نه بیانوي؟ بیا پې دا رابندوي. دغه خبره کومه چې مقاتل ابن سلیمان د یهودو د مولیانو باره کې کړې ده نو دا صفت و بازو کې شتي چې لوږې نه به مړ شي. او سبحان الله چې کم عالم او کم مولا کې دا یره پرتی که نه د عمر له ذلیله ګرځي. ځکه چې دنه الله یېري د خلکو ته محتاج شوی نو الله هم د خلکو ته حواله کړی. او چې کم عالم په الله باندې اعتمادي او حق بیانوي الله دا خلک مجبوره کوي دې ته چې د ده عزت وکړي. الله دا خلق مجبوره کی دیتا چه دا عزتو کی. نو ذکرت اللہ ترہ نصیحتو کو وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ و خاص مان ویری گئی مخیو تسویلو وَإِيَّايَ فَرْحَبُونَ التم منگ دا ترجمو کڑی زمان ویری گئی وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ و خاص زمان ویری گئی دلتم دا مانشو فائدہ یاد کئی. اصل کی دا تقوام یری تاوئی خدا صرف یر ندا دا تقوی مرتبی دی. ابتدا دا تقوی دا کم زینه کیگی چی تب دا اللہ نے یریگی فرحبون نو اللہ آغازی کی خبر اکر چی کل استاز لکی یر رالا نو تب کمی مرتبی تا ورسی دا تقوی مرتبی تا نو ذکر و تبری دوی مایت کی و ایای فتقون. دلتا دا فائدہ یاد کئی دین پا ازدکولو باندی پیسی اغسطا دا مسئلہ با مختصر ذکر کو. کچرتا دیو علم دا پارا دا بیت المال نا
سبرخه مقرر شي چې دی به خلکو ته دین بیانوي او د دې ذمهواري دا ده، نو بس بیا صحیح ده دی دغه څه چې د دپاره مقرر شوي دي دقه به اخلي، نور به نه اخلي. او که چېرته داسې چې بیت المال یا حکومت وقت د خیال نه ساتي او دی د علم ته او د خلکو ته ښوو ته ځان فارغه کړی، نو بیا که دی په هغې باندې څه اجرت علي نو دا جایز دي، دا د جمهور العلماء قول دی. او حدیث کې دا راځي ان حق ما اخذتم علیه اجرا کتاب الله، تاسو چې په څه باندې اجرت علی که نه نو په دې کې ډېر حقدار د دې خبرې هغه د الله کتاب دی، تاسو چاته ښایي. او رسول صلی الله علیه وسلم په صحیح بخاري کې حدیث دی، هغه زنانه چې راله په رسول صلی الله علیه وسلم پسې وي زه تا سره نکاح کوم، نو هغه وایي زه درسره نه کوم، نو بیا هغه صحابي سره د دغه زنانه نکاح وکړه، پسې ورسره وکړه، مهر یې څه و؟ قرآن کریم یو څو سورتونه وي دا به دې ته ښایي. نو دا جایز دي چې کله عالم ځان دې ته فارغه کړی چې خلکو ته دین بیانوي. او د دې بعضو دا مطلب دی چې ملا به صرف په محراب کې ناستي او دین به بیانوي، نه زړه شتي، نه شهوت شتي، نه خېټه شتي، نه ښځه شتي، نه بچي شتي. که بچي دي صرف زما دي، شهوت زما دی، زړه زما دی، د ده څه نشتي. دا د بعضو کچه سوچ دی. او یو عالم به لګی ټول کلي ته به بیانونه کوي، درسونه کوي، خطبې به کوي، دا یو د دې ټول کلي خیال ساتي، دا ټول کلي دا یو ملا نشي ساتلی. نو که چېرته د مولوي صاحب غریب سره نوی موبایل ویني نو دا ټول کلی به پوس پوس کوي. یاره هسې دا شیطان هم په موږ ښه زورور شوی دی ګورې ښه، یعنی دیندار سړي په لاس کې موږ موبایل نشو زغملی چې دا ولې د سره په لاس کې دی او دا ولې د سره ښه موټر دی. نه په کار خو دا و چې کله ته یو داسې دینداره سړی وینې او هغه خلکو ته دین بیانوي او هغه سره موبایل زوړ دی او ته ورته ووایې چې دا زوړ لرې که زه دله نوی راوړم، تا سره نوی موبایل مزه کوي، تا سره نوی ګاډی مزه کوي، تا سره دا مزه کوي، تا سره دا مزه کوي، دی د الله دین خادم دی، زه به د خدمت کوم. او بیا به دله غصه په هغه ټیم کې درشي چې نه په خپله خدمت کولی شي د الله د دین او نه نور پرېږدي د الله دین خدمت کولو ته. یعنی که بل څوک لګي د الله د دین خدمت کوي نو دی به ورځي کوشش به دا کوي چې دی هم دا کوم خدمت چې د الله د دین کوي چې دا بند کړي. نو چې یو عالم ځان فارغه کړی دی ته نو دی به سره اسمان نه من نو سلوا خو نه راځي مولیانو له چې اسمان نه الله رزق را لیږي مړه ځان او تورنجبین لکه څنګه چې بني اسرائیلو له راتو او د ده په کور کې راولیږي دی خوري، هم ضرورت لري چې ځان یې فارغه کړی. دا اوس یو عالم دی خپل تجارت دی خپل کسب دی هغه کوي ورسره خلکو ته دین هم ښایي، بیا صحیح ده. خو اکثر زمونږ د ملکونو خبره کوم هلته اکثر علما او مولیانو هغوی ځان فارغه کړی دی ته، ځکه چې اکثر دې سره بل کار کېږي هم نه، دې سره بل کار داسې فعال اسانه هغه نه کېږي. اول ته غریب ته دومره شرطونه یې ښودي دومره، او په دې کې به وي دی وي د خلکو نه تمه ساتي. لکه ما څو اعلانات لیدلي دي، زمونږ جي یو قاري صاحب په کار دی، ها شرطونه لاندې پړپړه ده اوږده، دا به ټوله وی. اولنی شرط دا دی چې عمر یې ډېر زیات نه وي، چې داسې بلکل ضعیف العمر نه وي. دویم دا چې واده به وي. دریم دا چې ښځه به هم استاد وي چې هغه هم دلته جنکو ته سبق کوي. څلورم دا چې دی به خطبې هم کوي. پنځم دا چې دی به امام نه وي نو لمونځ به هم کوي. شپږم دا چې ماښام به وړو ته سبق کوي. اووم دا چې مازدیګر به بوډاګانو ته سبق کوي. اتم دا چې جنازه به هم کوي. نهم دا چې اواز یې ښایسته وي. لسم دا چې خلکو ته الف با تا سم کوي. یولسم دا چې بهر ته به نه ځي. دولسم دا چې اختر لمونځ به هم کوي. ما له دې شرطونه راوړه چې زه درته جواب درکړم د دې. ته ما اخلي که څه شی د څه شي ما سره عقد لیکي په دې هر څه کې چې دا غریب مولوي صاحب او دې څه ته فارغ دی، دا مزدوري کوي. تا خو د خپلو لاسونو نه غریب وتړو، اوس دله دومره څه ورکه لکه څومره چې یو مزدوري کوونکي ته میلاویږي که نه؟ تا خو بند کو که نه؟
او اسی دی نه دی بند کړی، ته تی فایده الی، ستا بچو ته تی فایده ده، تا ته تی فایده ده، ستا مور پلار ته تی فایده ده، ستا ښځې ته فایده ده، ستا کلي ته قوم ته فایده ده. او چې تا دی دومره بند کو، اوس اندازه ولګوه چې دا دومره وخت چې خلک په دنیا پسې منډې ووي او مزدوري ځان له وکړي، هغوی څومره رزق ګټي، دغه ولې بیا ته ورکوه که نه. خفه نه شئ، داسې نه خفه شئ په دې چې یاره دا خو ووایي چې دا حق دی د عالم. غریب تا ته ناستي په ګنټو تا ته څه ښکاري چې دا ناست دی اسان کار دی، او ستا په کنډر کې ناست دی، ستا په کنډر کې ناست دی یا ستا رزق ته پروت دی. یو عالم لیږي تا ته الله کلام ښیي، تا ته حدیث ښیي، تا الله ته نږدې کوي الله په توفیق سره، جهنم نه تا ته وایي لرې شه، د ده نه خو سړی وي چې هر څه مې ته قربان کړي. نو دا مسله دلته لازم ده، ځکه چې بعض عوام دا مسله یاده کړي یا بعض مولیان او مطلق دا فتوا ورکوي چې دین خو باندې پیسې اخیسته دا څه دي، دا حرام دي. ولا تلبسوا الحق بالباطل، او مه ګډوډ کوئ حق د باطل سره. ګوره مخکې الله هغوی ویرول د هغوی د ګمراهۍ نه، یعنی پخپله خو دغه یهود ګمراه دي چې د نورو خلکو مالونه هغه په ناروا طریقو سره خوري او دین خرڅوي، دا خو د دوی خپله ګمراهي ده. اوس الله دوی رټي په یو بل کار سره چې دوی نور خلک هم ګمراه کوي، یعنی ګمراهي یوازې په دې ځای کې نه ده چې پخپله ګمراهان دي، څه چل پکې دی، نور هم ګمراه کوي. او ځکه حدیث کې د راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي، صحیح بخاري کې او نورو کتابونو کې هم شته چې ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال. الله دا علم دې نه قبضه کوي چې اوچت به کې د سړو د سینو نه، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. الله د علماو په ختمولو سره علم ختمي، نو بیا به جاهلان پاتې شي، بغیر د علم نه به فتوی ورکوي، فضلوا واضلوا، په خپله به هم ګمراهي نور به هم ګمراه کوي. په خپله ګمراه دی دا یو مصیبت دی، خو چې په خپله ګمراه یو بل هم ګمراه کړي دا بیا ډبل مصیبت دی. نو په دوی کې دوه مرضونه دي، یو دا چې دوی حق د باطل سره ګډوډ کوي، وتکتموا الحق، او مه پټوئ حق، وانتم تعلمون، او حال دا چې تاسو پوهیږئ. اوس دوه بیماریانې دوی کې، تلبیس الحق بالباطل، حق د باطل سره ګډوډ کول، او دویم دی حق بالکل پټول. حق بالکل پټول کم یو ډیر نقصانی دی، باطل او حق ګډوډ کول. ولې دا ډیر یعنی ولې به خلک ډېر ګمراه ښه ګمان پې کېږي، ځکه چې هلته باطل به کوم راغی. الله دا وایي، یو آیت به ووایي، آیت خو شتي، حدیث کې دي، حدیث خو شتي دی به بیان کړي، ورسره به بیا هغه خپل باطل ګډوډ کړي. نو دا د یهودو د مولیانو کارو، او دا زمونږ د امت په بعضو مولیانو کې هم شتي چې حق او باطل ګډوډ کوي، او یا بالکل حق پټی د سره بیانوي نه. دا ولې غریبانان موږ سره چې میلاو شي، اوس الحمدلله هغه زمانه ده او دور دی چې دا خلک داسې په دې حق دین باندې پوهېږي، او دا د انټرنیټ او د سوشل میډیا دی کې یو دا فایده وشو چې خلکو ته د علماو دا بیانونه د حق پرستو دا ورسېدو. نو غریبانان چې مسله واوري وي دا موږ اول پیر واورېده، نو مسله خو زړه ده، ده ولې اول پیر واورېده؟ د ده نه یې پټه کړې وه، د ده نه یې پټه کړې وه، ده ته یې دا مسله نه بیانول. نو دې ځکې رد دی په هغوی باندې. ولا تلبسوا الحق بالباطل، لکه ابو العالیه رحمه الله وی لا تخلطوا الحق بالباطل. عبد الله بن عباس وی لا تخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب. رښتیا او دروغ مه ګډوډ کوئ، حق او باطل مه ګډوډ کوئ. او سعید بن جبیر رحمه الله هم دقه شان خبره کړې ده. قتاده رحمه الله وی لا تلبسوا اليهوديه والنصرانيه بالاسلام. یهودیت او نصرانیت د اسلام سره مه ګډوډ کوئ. اسلام حق دین دی،
نصرانیت او یهودیت چې کوم دغه زمانه کې او د رسول صلی الله علیه وسلم د راتلو نه بعد دا خو په حق نه دی. نو معنی د دې دا شوه وتکتموا الحق، او حق مه پټوئ. کوم حق هغوی ته معلوم د رسول صلی الله علیه وسلم رښتینوالی، د قرآن د نزول، نورې ډېرې مسلې وې د هغوی سره چې دا به هغوی پټولې، او د دې به ښه تفصیل انشاءالله په دې روانو آیتونو کې او سورة النساء کې به په دې باندې یو ښه مثال لازي چې یهودو به حق څنګه پټو. وانتم تعلمون، او تاسو پوهیږئ. تاسو پوهیږئ یو مطلب د دې دا دی چې تاسو پوهیږئ په انجام د دې کار چې د دې انجام ډېر بد دی او بیا هم دا کار کوئ. او دویم دا وانتم تعلمون، او تاسو پوهیږئ چې دا رسول په حق دی. وانتم تعلمون، او تاسو پوهیږئ چې دا قرآن د الله رښتینی کلام دی او بیا هم پټوئ. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، او پابندی د مانځه کوئ او ورکوئ زکات. وارکعوا مع الراکعین، او رکوع کوئ سره د رکوع کوونکو نه. و دې ځکه الله هغوی ته امر کړی چې د مانځه پابندي به کوئ. واقیموا الصلاة، مونځ پابندي کوئ. دلیل دی په دې باندې چې دا مونځ پخوانو امتونو کې مو، او زکات ورکوئ. دا دلیل دی په دې باندې چې زکات هم پخوانو امتونو کې وو. ها احکامو کې تبدیلیي، داسې نه چې زمونږ مونځ او د هغوی مونځ بلکل یو شان دی، خو مونځ د هغوی مونځ زمونږ دی، فرق به پکې. زکات د هغوی مو زکات زمونږ په دې شریعت کې هم شته، خو فرق به په بعضو احکاماتو کې. وارکعوا مع الراکعین، او رکوع کوئ سره د رکوع کوونکو نه. ولې ورته دا رکوع خاص ذکر کړه؟ نو وی د یهودو به په رکوع کې کوتاهي کوله، رکوع به صحیح نه لګوله. نو ځکه ورته الله خاص د ټول منځ کې د رکوع خبره وکړه. چا دا ویلي چې معنی دا ده چې رکوع ولګوئ د رکوع کوونکو سره، یعنی لاړ شي د مؤمنانو سره شریک شي د هغوی په عباداتو کې، او چې د مؤمنانو سره شریک کېږي نو د هغې دپاره به څه کوي؟ نه، ایمان به راوړي. دعوت پکې پروت دی چې ایمان راوړي. او د دې ځینې ډېرو علماو د دې آیت نه دا مسله راویستې ده، وایي د آیت دلیل دی په دې باندې چې په نارینهو باندې د جمع سره مونځ هغه فرض دی. لکه دلته الله وایي رکوع ولګوئ د چا سره؟ د رکوع کوونکو سره. او رکوع کوونکي کوم ځای کې دي؟ هغه په جومات کې دي. نو په نارینه باندې فرض مونځ د جمع سره لازم دی، الا ده چې عذر وي. بله مسله په هغوی کې څه وه؟ اتأمرون الناس بالبر، آیا تاسو امر کوئ خلکو ته په نیکۍ باندې؟ وتنسون انفسکم، او هیروئ ځانونه خپل. وانتم تتلون الکتاب، او حال دا چې تاسو لولئ کتاب. افلا تعقلون، ای نو تاسو د عقل نه کار نه اخلئ. الله ورته وایي ای اهل کتابو، په تاسو پورې دا خبره څه خو نه ښکاري چې خلکو ته امر کوي په بر سره. البر دا نیکۍ ته ویل کېږي او شامل دی هرې نیکۍ لره. چې کله البر ټکی په عربۍ کې راشي نو دې نه مراد یو خاص نیکي نه ده، بلکې هر د نیکۍ کار ته مراد دی. تاسو خلکو ته امر کوئ چې نیکیانې کوئ او ځانونه هېر کړي دي. وتنسون انفسکم، عبدالله ابن عباس وی وتنسون ای تترکون انفسکم، ځانونه پرېښودي دي، نورو ته دینونه بیانوئ. او ځکه ابن جریج رحمه الله وی اهل کتابو او منافقانو کی بیماری داوا کانو یأمرون الناس بالصلاة والصوم، خلقو تبع امر کو چی منزون کوئی روجی نیسی، ويدعون العمل بما يأمرون به الناس، او دی خلقو تی چی بے سوی بدی بے عمل نکو، فعیرهم الله بذلك. نو اللہ ولا دقت تعنا ورکر او زورنه ورکر چی دا اس خبر شو.
خلکو ته د نیکۍ وایي او پخپله پې عمل نه کوئ. او دا خبره یاده کوي چې زمونږ په ذمه باندې دوه کارونه دي. زمونږ په ذمه باندې دوه کارونه دي، خلکو ته د نیکۍ ویل، پخپله پې عمل کول. امر بالمعروف، خلکو ته د نیکۍ ویلو دا په موږ ټولو باندې لازم دي د وس مطابق. د باچا وس زیات دی، د قاضي وس بیا ګزاره حال دی، د عالم سره وس د عامو خلکو نه ډېر دی، په کور کې د پلار طاقت زیات دی او داسې پسې بیا ځه. امر بالمعروف دا به کې، خو ورسره واجب دا دی چې څه ته وې خلکو ته په هغې به عمل کړي. او ځکه شعیب علیه السلام خپل قوم ته ویلي، را به شي انشاءالله سورة هود کې، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. زه ګوره داسې نه کومه چې د کوم کار نه تاسو منع کوم او زه لاړ شم په هغه کار کې به خپله واقع شم، زه دا نه کومه. عالم به خلکو له تربیت ورکوي په وینا او په فعل. او ځکه دا فایده یاده کوي چې کله دې ولیدو یو عالم چې د هغه په خبره کې اثر ډېري او خلک د هغه خبره ډېره اوري، نو پوه شي چې دا عالم چې څه بیانوي دی په خپله عمل کوي. او الله اثر نه چې د هغه سړي په وینا کې چې هغه پې په خپله عمل نه کوي. خو دلته یو اهمه مسله او غټه فایده مشهوره دا د بعضو خلکو کې، بلکې اکثرو خلکو کې، وی چې په خپله پې عمل نه کوي نو بل ته یې مه بیانوه. چې په خپله پې عمل نه کوي بل ته یې مه بیانوه. اوس دا یاده کوي زما او ستا په ذمه دوه کارونه دي، په خپله نیکي کول، بل ته د نیکۍ ویل. دوه کاره دي که یو کس دی هغه د دواړه کارونه کوي، دی په اعلی مرتبه کې دی، بل ته هم وایي په خپله پې عمل کوي. دویم کس دی چې نه بل ته وایي نه په خپله کوي، دا پکې بدترین انسان دی. دریم هغه دی چې بل ته د نیکۍ وایي په خپله پې عمل نه کوي، دی د دې اخرني مرتبې ورنه خو غوره دی که نه. ځکه چې زمونږ په ذمه دوه کاره دي، بل ته ویل، په خپله عمل کول. اوس په خپله عمل ونه کړو دې کې خو دی به الله به یې رانیسي، خو که دی بل ته هم بیانول پرېږدي نو خو الله بیا په دغې کې هم رانیسي. نو دی ښه دی د چا نه، دا کم چې پې نه عمل کوي او نه بل ته بیانوي. او دا بعضې خبرې هسې په خلکو کې مشهورې شوي بې دلیله، لکه بعض عوام دا وی ګیره لنډول د دین او خریل غوره دي. پوهېږي چې دا مسئله د کوم ځای نه راوړې. ولې وی دا خریل د ګیرې دا خو جو د چورلټه ختمه کړه، او هغه چې وړکی یې نو وی دې پورې خندا کوي، او دا تا چې د بلیټ باندې داسې صفا کړه دا خندا نه وه. شیشه د مخ نه جوړه کړي، وي دا مذاق نه دی. اوس دې مسئلې ته وګوره، کوم سړي چې ګیره پرېښودې ده سنسه، د رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې عمل کړی سنسه، اگر که ګناهګار دی د دې ګناه د لاسه، خو سنسه عمل کړی دی. ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي پرېږدئ، ته خو سنسه پرېښودې، هغه بل خو بله سره عمل نه دی کړی. بعض خبرې هسې بې دلیله مشهورې شي. او ابو الاسود الدؤلي د هغه یو شعر دی ډېر ناشنا، هغه به راته ووایم دلته. هغه وایي لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم. مه منع کوه د خلک د داسې اخلاقو نه چې ته په خپله په هغې کې واقع، یعنې خلک منع کوې د ګناه نه او ته پکې پروت یې، عار علیک، د ستا دپاره د شرم خبره ده. فابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. وي شروع د خپل ځان نه وکړه، شروع د خپل ځان نه وکړه، د خپل نفس منع کړه د ګمراهۍ نه، نو که چېرته ستا دا نفس د ګناهونو نه بند شو نو ته حکیم انسان یې. فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. نو کوئی چرته ته په خپله دغه ګناه نه منع شوې نو بیا به ستا نصیحت هم خلکو له فایده ورکوي او خلک به دې تابعداري هم کوي.
نو په یهودو کې بیماری څه وه؟ نورو ته به امر کو په خپله پې عمل نه ګوره الله وله دا زورونه څنګه ورکړه وانتم تتلون الکتاب حالانکې تاسو کتاب لولی یعنې دا هم نه چې جاهلان یې افلا تعقلون ای د عقل نه کار نه اخلي سوچ نه کوئ چې زموږ دا کار غلط دی قرآن کې ګوره ځای په ځای الله د عقل لا خبره کوي او د اسلام موږ له تیزي را کړې ده چې د عقل استعمال کوي په دین باندې د پوهېدو دپاره واستعینوا بالصبر والصلاة او مرسته وغواړئ یا او مدد واخلئ د الله نه په صبر کولو او په مونځ کولو سره زه به انشاءالله حتی الوسع کوشش کوم دورې د آخره پورې چې هر آیت د بل سره ربط بیان کو الا دا که چېرته رانه هیر شو یا تادی کې رانه پاتې شوی به جدا مسله دغه آیت پسې دا ولې راوړو یا دې آیتونو پسې نو جواب دا دی هلته ورته الله وایي د خلکو مالونه به نه خورئ په باطل طریقې سره صحیح شو دوکې دړکې به نه کوئ رشوتونه به نه لئ او په دغې سره د هغوی کار روان نو اوس دا کار خو ډېر ګران دی معلوم پرېږده دوکې دړکې پرېږده خو هر څه بند شو نو اوس علاج په کار دی اوس څه وکړو نو الله وایي داسې کار وکئ چې اوس صبر ته کار ووایئ او مونځ ته کار ووایئ مرسته د الله نه وغواړئ په دې سره مونځ به کوئ او څه به کوئ صبر به کوئ بیا د صبر په باره کې تفصیلي خبرې دي چې دا ځای د هغې نه دی موږ پې الحمدلله عامو ورځو کې تفصیلي بیانونه کړي هغې ته به رجوع وکړئ واستعینوا بالصبر والصلاة مرسته وغواړئ د الله نه په بندګۍ کولو کې د آخرت په طلب کولو کې په څه سره په صبر کولو سره او په مونځ کولو سره په دې سره به الله ته ستاسو مرسته کوي او دا خبره یاده کوي چې مونځ دا لوی فایدمن عمل دی او د زړه ټکور دی عبدالله بن عباس رضی الله عنهما په سفر روانو نو د هغې ورورو قثم د هغه نوم قثم هغه مړ شو نو دته په سفر کې خبر راغی چې ورور دې مړ دی نو هغه انا لله و انا الیه راجعون وی ثم تنحى عن الطريق فاناخ بیا دې لارې نه لږ سیټ ته شو خپل وښې کېنو او 2 رکعات یې وکړو اوږده بیا واپس سورلۍ ته وختو او دی وی الله وی چې واستعینوا بالصبر والصلاة مرسته غواړئ په مونځ سره په صبر سره او ځان کې صبر راولئ او چې کله ته هم څه مسله راشي نو منزله زور ورکړه او کله چې به رسول صلی الله علیه وسلم ته څه غم مصیبت څه مسله راله نو څه چل به یې کوو بلال ته به آواز وکړو بلاله ودرو دا مونځ چې وی کو او یو حدیث کې دا ویلي دي چې زما د سترګو یخوالی هغه په منځ کې پروت دی د منځونو سره د منځونو خو ډېرې فایدې دي یوه فایده ده چې الله ورسره غمونه کموي واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين او یقینا دا کار خامخا ډېر ګران دی مګر په عاجزي کوونکو خاشعین عاجزي کوونکو خشوع پکې دا کار ډېر ګران دی انها بعض علما وایي انها کې ضمیر راجع دی د مونځ ته ځکه چې مونځ نږدې ذکر دی بالصبر والصلاة وانها او دغه کار نه کوم مراد شو مونځ وی دا مونځ ډېر ګران کار دی او بعض علما وایي چې نه انها دې کې ضمیر راجع دی د وصیت ته کوم چې الله کوي لکه الله یې وصیت کوي که نه چې صبر کوئ او مونځ کوئ په دې سره مرسته له الله نه غواړئ نو بیا الله وایي په دغه وصیت عمل کول ګران کار دی خو د چا دپاره ګران نه دی عاجزي کوونکو دپاره ګران نه دی او دې کې شک نشتی ګورئ
دینداری کول دا ګران کار دی، هیڅ آسان کار نه دی. او چې آسان کار وي خو هر سړی به دیندار وي. ډېر صبر غواړي د دینداري، ډېره قرباني غواړي د دینداري. دا خواهشات، دا مزې چرچې چې تا د دین نه منع کوي هغه به ټولې رالې او د دې خپو لاندې کوي. نو دا داسې آسان کار نه دی. خو الله یې اسانوي دیندارو خلکو ته، عجزي کوونکو ته، خاشعین عجزي کوونکي، یعنې الله ته عجزي کړې ده، المتواضعین. او د الله په مخ کې عجزي د الله بندګي ده که نه. یو حدیث کې راځي، ذهن ته مې راغی، امام احمد راوړی دی چې کله د رسول صلی الله علیه وسلم نه تپوس وشو چې هغه کم اعمال دي چې سړی جنت ته ننه باسي، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویل لقد سألت عن عظیم، ته د ډېرې ګټې خبرې باره کې تپوس وکړو. یعنې دلته الله وایي که دا ډېر ګټ کار دی. وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ها خو دا اسانه ده هغه چاته چې الله یې ورته اسانه کړي. اوس ته د بهر نه یو کس راوله که نه، او دې ځای کې کښېنه، او دې جومات کې 15 منټه دته وایه کښېنه، 15 چې هغه نه عادت د دې مجالسو سره، بس صرف په 15 منټه کښېنه، پړي ورته واچو او دی نه راټینګېږي. دا ډېر ګران کار دی، خو موږ ته الله اسان کړی دی. الحمدلله دا توفیق د الله طرف نه، الله شکر ادا کوو. لکه څنګه چې بېدینو ته بېدیني هغه اسانه ده. او دا الله سورة الشمس کې، سورة اللیل کې دا خبره ذکر کړې، فسنيسره لليسرى. الله وی دی دیندار ته موږ لاره د دیندارۍ به اسانه کړو، او بېدینې ته به فسنيسره للعسرى. الله وی دی بېدینه ته به موږ د بېدینۍ لاره اسانه کړو. الله دې موږ ساتي. دا هم ګوره لوی عذاب دی چې الله تا ته کومه لاره اسانه کړي؟ د بېدینۍ. نو الله یې دینداري موږ ته اسانه کړي. اوس دا څوک دي دا خاشعین؟ الله وی الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. دا هغه کسان دي چې دوی یقین لري چې یقینا دوی ملاویدونکي دي د رب خپل سره، وأنهم إليه راجعون، او یقینا دوی خامخا هغه ته ورګرځېدونکي دي. الله اکبر. ځکه خو ته دا عبادت اسان دی که نه، ځکه چې هلته پسې یقین دی چې موږ به الله سره ملاقات کوو. چې کله دې زړه کې دا خبره پخه پرته وي که نه چې زما یو ورځ را روانه چې د خپل رب سره به ملاقات کوم، نو دا عبادتونه به ته الله اسان کړي. هلته ستا سره د هغه ورځې غم دی په کوم ورځ چې به ته مخامخ کېږې د الله سره. ملاقو ربهم، دوی به یقینا ملاویږي د خپل رب سره. دلته الذین یظنون، ظن په عربۍ کې د آیت کې امام ابن جریر رحمه الله وی العرب قد تسمي اليقين ظنا والشك ظنا. وی عرب کله یقین ته ګمان وي او کله ګمان ته یقین. دا ظن په اصل کې ګمان ته وي، خو عرب دا ټکي د یقین په معنی سره هم ثابتوي. نو دلته د دغه نه مراد یظنون مراد دا نه چې هغوی ګمان کوو. یعنی اوس یو سړی مسلمان دی وی یاره زه ګمان کوم چې آخرت به راځي، کیدای شي؟ نه، معنی دا چې یقین یې کوو. اوس په دې څه دلیل دی؟ نو دلیل په دې دا دی، الله په قرآن کې وایي دا دلایل پې ډېر دي، او زه به تصیب یو ذکر کوم چې د خبرې وضاحت وشي. سورة الکهف کې الله وایي ورأى المجرمون النار، او مجرمان به ویني جهنم. مخکې څه دي؟ فظنوا انهم مواقعوها، نو د دوی به یقین وشي چې دوی ورننوتو واله دي. نو که دلته ته وایي چې ګمان یې وشو، نو ګمان څنګه غوري مخامخ ولیدو. نو په قرآن کریم کې چې کله ظن راشي نو معنی صحیح یقیني. لکه ګور بل دلیل په موالزه سورة الحق کې دي چې کله الله یو مسلمان له قیامت پر ورځ عملنامه په خیله سور کې دی به خوشاله، نو دی به دا وایي چې انی ظننت انی ملاق حسابیه، زما یقینو چې زه به د خپل حساب کتاب سره مخامخ کېږم.
نو که اوس دلته موږ وایو چې ظن مطلب ګمان دی، نو داسې و چې زما ګمان و؟ نه، پوه شوې بې که نه. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، چې دوی واپس کیدونکي خپل رب ته، وانهم الیه راجعون، او دوی ټول واپس کیدونکي دي هغه ته. د دوی هره خبره، د دوی هر عمل، د انسانان، د پیریان، د ټول مخلوق الله ته واپس کیدونکي دي. د هغې نه بعد الله بل خطاب دوی ته کوي، یا بني اسرائیل، اے اولاد د یعقوب علیه السلام. دا خبره مخکې دوی ته نه وه اولنۍ، نو بیا ورته صلی منځ کې دا بني اسرائیل بیا راغلی دی. مشرانو کوتاهیانې کیدی شي، خو د ښکلی جواب دا دی نه، دا د دې دپاره چې خیر او ویښ کړي. فایده په دې کې دا پرته ده، لکه ته یو کس ته خبره کوې او د هغه نوم احمد دی، ورته وایې احمده، او بیا نصیحتونه وکړې، بیا ورته وایې احمده، نو بیا دې د هغه توجه خپل طرف ته کړه. نو الله رب العزت بیا هغوی ته اوس خبره کوي. اوس ورته بیا نعمتونه را یادوي چې د دوی په پلار نیکه باندې الله ډېر نعمتونه کړي وو، ډېر احسانات یې کړي وو، خو هغوی کې ډېرو چې دی نو بې وفایي کړې وه. یا بني اسرائیل، اے اولاد د یعقوب علیه السلام، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، رایاد کئی نعمتونه زما هغه چې ما احسان کړی دی په تاسو، وانی فضلتکم علی العالمین، او یقینا ما تاسو غوره کړی په مخلوقاتو باندې. عالمین الله ورته فضیلت هم ورکړه، دا هم د الله یو نعمت دی، ځکه چې الله ګوره هغوی له باچایي ورکړې وه. اوږده باچایي دا په بني اسرائیلو کې پاتې شوې ده په تاریخ کې، او د ټولو نه زیات پیغمبران دا په بني اسرائیلو کې راغلي دي، او د ټولو نه زیات آسماني کتابونه دا بني اسرائیلو ته رالېږلی شوي دي. خو دلته دا فایده یاده کوي، فضلتکم علی العالمین، ما تاسو غوره کړي په مخلوقاتو باندې. دغه زماني چې کوم خلک وو هغه ټولو کې غوره څوک وو؟ بني اسرائیل. او دا خبره موږ دې دپاره کوو ځکه چې زموږ دا امت د هغوی د امت نه غوره دی. الله قرآن کې ویلي کنتم خیر امة اخرجت للناس، او رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې ده، وی په دې ټولو امتونو کې انتم خیرها و اکرمها علی الله، په دې ټولو امتونو کې تاسو غوره او د الله په نزد په دې امتونو کې عزتمن امت دا دی. نو دلته معنی دا ده چې الله تاسو غوره کړي وی د هغه وخت په خلکو باندې، د هغه زمانې په خلکو باندې. واتقوا یوما، او ویریږئ د هغه لویې ورځې نه. الله یری ګوره سبحان الله، یعنی داسې څوک نشتی چې هغه سره څه عذر او حجت پاتې شوی چې الله ته قیامت په ورځ بیان کړي چې یا الله تا زه نه یم پوه کړی، یا الله پیغمبر نه و، یا الله کتاب نه و، یا الله عالم نه و. ولکه دا بني اسرائیل الله یې ګوره څنګه په طریقه پوه کوي، کله یری، کله ترغیب، کله ترهیب، کله ورته مشران رایادوي، کله ورته عذابونه رایادوي. اوس وګوره دې ځکه ورته قیامت رایادوي، او په دې کې زموږ ټولو دپاره نصیحت پروت دی. دا څومره خبرې چې الله د پخوانو امتونو کوي او هغوی ته یې کوي، دا ګوره صرف هغوی پورې خاص نه دي کې زموږ دپاره درسونه او عبرتونه پراته. ویرېږئ د هغه ورځې نه، قیامت د ورځې نه. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، چې نه بشي لرې کولی هیڅ نفس د بل نفس نه څه شی، ولا يقبل منها شفاعة، او نه بشي قبلېدی د دغه نفس نه څه سفارش، ولا يؤخذ منها عدل،
او نه به اخیستلی کیږي د دغه نفس نه فدیه یا بدله، ولا هم ینصرون او نه به د دوی سره مرسته کیږي. ویریږي د هغه ورځې نه چې لا تجزي نفس عن نفس شیئا، یو نفس به بل نفس له څه فایده نشي ورکولی، نه به دې څه شی لرې کولی شي. دا داسې دي لکه الله قرآن کوي سورة لقمان کې واخشوا یوما لا یجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا. ویریږي د هغه ورځې نه چې بچی به پلار له څه فایده نشي ورکولی او پلار به بچی له څه فایده نشي ورکولی. بل دا چې ولا يقبل منها شفاعه، سفارش به نه قبلیږي د مبارک. دا د کافرانو بارک الله خبره کوي، ځکه چې مؤمنانو دپاره سفارش هغه شتي او قرآن کې د هغې بحث را روان. الله د کافرانو بارک کوي فما تنفعهم شفاعة الشافعین، دوی له به سفارش د سفارش کوونکو فایده نه ورکوي. ولا یؤخذ منها عدل، او نه به اخیستی کېږي د هغه نه فدیه یا بدله. داسې نشي کېدی چې سړی پیسې ورکړي چې ما به الله پرېږدي نه. سورة العمران کې الله وی دا کافران نه دي فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. دا ځمکه چې د سرو زرو نه ډکه کي که نه ټوله، او د قیامت په ورځې ورکوي په دې بدله کې چې دی د اور نه خلاص شي، الله وی دا دې نه قبلېږي. ولا هم ینصرون، او نه به د دوی سره څوک مرسته کوي، نه به د دوی دپاره څوک مرسته کوونکی. سورة الطارق کې الله ویلي، ګوره قرآن د قرآن تفسیر کوي. سورة الطارق کې الله وی فما له من قوة ولا ناصر، په دغه ورځ به یې نه څه طاقتي او نه به یې څوک مرسته کوونکی. یو څوک به یې مرسته وکړي د الله په مقابله کې. د الله په مقابله کې څوک مرسته کولی شي؟ نو قرآن کې الله دا ویلي سورة صافات کې چې دوی ته به آواز وشي دي جهنمیانو ته ما لکم لا تناصرون، څه چل دی تاسو نن ورځ د یو بل سره مرسته نه کوئ. نو دلته دا فایده یاده کوي چې کله سړی په یو کیس کې یا جرم کې ونیوی شي نو د هغه د ازادولو څلور طریقې. یو ده چې د یو نفس په بدل کې بل ورکي، دغه پرېږده او دی واله، نو دا هلته کار نه کوي. لا تجزي نفس عن نفس شیئا. او بیا کله خلک داسې کوي چې مخوریز کس وله بوځي سفارش وکړي، نو دا هم نه قبلېږي د هغوی نه. بیا کله داسې وکړي چې پیسې وچلوي، نو الله وایي دا هم نه چلېږي ولا یؤخذ منها عدل. او کله داسې دا خلک زوروري د قام او د نسب نه، نو ټول راوځي په زور باندې د خپل سړی را خلاص کړي. نو الله وایي دغه قیامت په ورځ نشته. سورة الصافات کې الله وایي وقفوهم انهم مسئولون، ودروئ نن ورځ ای ملایکو دا خلک د دې ټولو نه به د یوې تپوس کېږي. نو دغه یو لویه ورځ په موږ را روانه ده. اوس ګوره الله رب العزت دوی ته نعمتونه ور یادوي. اوس تفصیل بیان شو. مخکې ورته څه ویلو؟ لنډه ورته دا ویلې وه چې هغه نعمتونه را یاد کړي چې ما درکړي دي. اوس ورته د هغه نعمتونو تفصیل بیانوي. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، او کله چې موږ تاسو خلاص کړئ د فرعونیانو نه. یسومونکم سوء العذاب، رسول به تاسو ته بد عذابونه. یذبحون ابناءکم، علالول به زامن ستاسو. ویستحیون نساءکم، او ژوندی به پرېښودي زنان ستاسو. وفي ذلكم، او په دې نجات کې بلاء من ربكم عظیم، انعام د طرف درب ستاسو نه لوی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، الله ته آیات کې بني اسرائیل هغه وخت چې تاسو له موږ خلاصې درکړ، نو دغه ټیم کې چې دا قرآن اوري د کم یهود چې دي دا الله اړولي په دریاب باندې
پلار نیکونه نو د هغوی سره ښه په دوی باندې ښه دي که نه. نو رایت کې هغه وخت چې الله وایي ما خلاصې درکو تاسو له د فرعونیانو نه من آل فرعون یسومونکم در رسول به تاسو ته بد عذابونه قسمه قسم عذابونه. فرعون چې د بني اسرائیلو سره څومره ظلم کړی دی که نه نو په تاریخ کې داسې ظلم نه دی شوی. دی سخت ذلیله خلک یې جوړ کړي وو، په دوی به یې مزدوریانې کولې، په دوی به یې نوکریانې کولې. او بیا فرعون خوب ولیدو چې د بیت المقدس د طرف نه اور راووتو او د قبطیانو د کورونو ته په مصر کې ورننوتو. او داسې ویلی کېږي چې دته کاهنانو دا خبره ورکړه چې په دې بني اسرائیلو کې به یو هلک پیدا کېږي او د هغه په لاس به ستا بچایي ختمېږي. دغه دوه وجې بیانېږي. وایي ده خوب لیدلی و، په خوب کې اور ولیدو. تعبیر یې وله دا راوویستو چې د دې بني اسرائیلو د یو کس په لاس به ستا بچایي ختمېږي. نو اور خو د فلسطین نه راووتو، د دې د بني اسرائیلو سره څه کار دی؟ بارک الله فیک. اصل ځای د بني اسرائیلو مکه و، ځکه بیا هغه ځای ته واپس شوي دي. او یا دا چې کاهنانو دته دا خبره وکړه نو عبدالله بن عباس رضی الله عنه هم دا خبره ذکر کړي. ده بیا امر وکړو چې د دوی چې څومره هلکان پیدا کېږي نو هغه وژني او جنکۍ وله پرېږدئ. او بعضو اثارو کې داسې راځي چې په هرو زرو زنانو باندې فرعون 100 کسان مقرر کړي چې تاسو به ځئ ګورئ به چې د کمې زنانه په خېټه ماشوم دی نو هغه به وجنئ. بیا به کې داسې چې یو ورځ به یې وجنئ یو ورځ به یې پرېږدئ. هغې کې هم د الله حکمت و چې هارون علیه السلام پکې پاتې شوی دی او د موسی علیه السلام واقع بیا را روانه. نو زنانه به یې وله کتې، هغه به یې بې پرده کولې. ځکه بعض علما د دې ترجمه دا کوي د ویستحیون چې بې پرده کولې به یې ښځې ستاسو بې حیا کولې به نو چې په خېټه به یې ماشوم و هلک به و بس هغه به یې مړ کوو چې جنۍ به و هغه به یې پرېښودو. او موږ عامو درسونو کې تفسیر چای کې دا خبره ذکر کړو چې دا 2 پیرې دا قصه شوې ده. دویم پیر چې کله جادوګرانو باندې موسی علیه السلام زورور شو په هغه ټیم کې هم دا خبره فرعون کړې وه چې د بني اسرائیلو دا هلکان دا حلال کړي او دا مړه کړي. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظیم. او په دې نجات در کولو کې ستاسو په دې بچ کولو کې انعام و بلا انعام ته وایي. او د بلا بله ترجمه ده امتحان. نو دواړه خبرې صحیح دي. که ته وایې نعمت نو یقینا په دغه بچ کولو کې لوی نعمتو من ربکم د الله له طرف نه، او یا دې کې لوی سو لوی امتحان، لوی امتحان او سخت امتحان چې الله رب العزت دوی د دغه ظالم باچا نه آزاد کړو. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ او کله چې جدا کو موږ ستاسو د بچ کولو دپاره دریاب فانجیناکم بس خلاص مو کړئ تاسو واغرقنا آل فرعون او غرق مو کړل فرعونیان وانتم تنظرون او تاسو ورته کتل. بل نعمت دا د هغه نعمتونو تفصیل دی که وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ. هغه داسې مختصر قصه دا ده چې اصل کې موسی علیه السلام الله را لېږلی د دعوت دپاره او دې دپاره چې د بني اسرائیل د ځان سره بوځي. ده وله یو وخت کې مجبوره شو فرعون او اجازه دې ورکړو زه بوځئ چې بوتلو وروسته د وي دا څه قصه وشو.
نو قص آواز یو کو آواز چې مال یو ګډ راوړی ګډ حلال کو او وی چې د ده د اینې نه زنیم فارغه شوې او 6 لکه فوج را جمع شوی نو 6 لکه فوج د ده د اینې د خوراک نه د فارغه کېدو پورې را جمع شوی او قتاده رحمه الله وی چې بني اسرائیل دغه وخت کې 6 لکه او د فرعونیانو لښکر چې دی هغه 10 لکه 10 لکه او په دې 10 لکو کې 1 لاک د دوی سره اسونه نو لوی لښکر یې تیار کو او روان شو لاړ په بني اسرائیلو پسې دریاب سره هغوی راګیر کړو د هغې تفصیل به راشي دا صرف تاسو ته دومره خبره کوم چې تاسو د آیت په دې مقصد او په خبره باندې پوه شئ دریاب سره راګیر کړو بعضې روایتونو کې داسې راځي چې دغه ځای کې د فرعون دا اس چې دی دا ودرېدو مخکې نتو د اوبو نه یېرېدو او الله خو لار ویستې وه د مؤمنانو دپاره موسی علیه السلام ته یې ویلي چې ته د امسا راواچوې دریاب له فکانه کل فرق کالطود العظیم الله وی دا اوبه هر طرف ته د غرونو په شان ولاړې وي نو ده د اس ویرېدو دا نتو نو جبریل علیه السلام راغی چې هغه په اس په باندې سورو په اس نه په څه په اس په باندې نو دا اس د فرعون دا روان شو په هغه اسپې پسې او په آخري سر کې د لښکر په آخري سر کې چې دا 10 لکه یو روایت کې دي آخري سر کې میکائیل را روانو هغه په اس باندې سور نو د مخې نه جبریل علیه السلام راښکودي دي او د شا نه چا په مخ کې کړي میکائیل چې دوی واوړي کله چې دوی دغه لارې ته ور واوړېدو رب العالمین په امر سره هغه لاره ورکه شو هغه اوبه په دوی باندې رالو واغرقنا آل فرعون او الله وی غرق کړل موږ فرعونیان فرعون نه فرعونیان څومره چې هغه ټول الله څه کړو هغه ټول الله غرق کړو او تاسو ورته کتو او دا فایده ده کې فرعون بهر هغه چا ته ویلی کېدو چې هغه د مصر باچای او دې کې مشهور اثر دا دی چې د نوم خپلو الولید بن مصعب او فرعون ته به دې ویلی کېږي ځکه چې دی د مصر باچا و لکه د روم باچا ته قیصر ویلی کېږي او د فارس باچا ته کسرا ویلی کېږي د یمن باچا ته به تبع وي او د حبشي باچا ته به نجاشي وي نو دا فرعون چې دته وي دا د لقب په دې ایښودی شوی دی چې دی څه د مصر باچا و او دا اوس هم ګوره دې مصریانو کې دا نوم شتي دی فرعون ما یو ډاکټر لیدلی و د هغه نوم و کله زه هسپتال ته ورغلم په بورډ لګېدلی و دکتور فرعون موږ ته خو عجیبه ښکاري چې دا کې څه ګډ کافر ناست دی نو دا په هغه وخت کې چې د مصر باچا به نو هغه ته به څه وي هغه ته به فرعون وي نور د خپل نوم بل والله اعلم خو مشهور دقه د الولید بن مصعب او نور هم په دې کې اقوال شتي او دوی کتو یعنی د دوی د سترګو په مخ کې الله کا دشمن تبا کو دا یو لوی احسان و چې الله د دوی سره کړی و په دې به اکتفا وکړو او انشاءالله سبا به شروع کوو د 51 آیت نه او یو څو خبرې دي کې پاتې شو هغه به انشاءالله سبا پوره کوو هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين